موټران روان دي. اکثره خلک راځي کښېني. دا چې له دې ځایه خپله تاسې ووینئ داسې ورته وګورئ دې موټرانو ته چې خپله یې ووینئ بیا د دې د لوړوالي او د جګوالي احساس درته کېږي. هغه موټران وینئ دغه یو سړک دی بیا نو دغه بیا تونل دی تونل دی ښایسته پکښې وځي داسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې مو په خیر د خیره سره د کونړ او د جلال آباد سفر مو پای ته ورسوی. نو روان یو مخ د کابل پورې. د مایپر سر دی د جلال آباد له خوا چې راځې باد ته چې پورته کېږې نو دا یې هغه اولنۍ برخه نو ډوډۍ مو مخکې وخوړله په نغلو کې. نو د نغلو ته راتېر شو. دلته به موږ یو ځای په دې شینګیا کې په دا شنه ساحه کې کښېنو چای به وڅښو او د مایپر د غرو د دې اوبو د دې شینګیا څخه به خوند واخلو. دا هم د مایپر عمومي سړک دی. شاوخوا دا د موټرانو د پرېوللو سرویسونه دي. ډېره ښایسته غرونه او ښایسته شینګیا. دلته اکثریت خلک درېږي موټر پرېولي. دا وینې ټول د سرویسو ځایونه دي موټران چې پرېولي. دلته به کښېنو پر دې ځای باندې چای به وڅښو. چای پرېږدو لیټر راوړه چې چای پر کښېږدو. اوبه کمه دي. اوبه له دوی سره اخلې پام کوه چې په دغه ځای به اوبه راواخلو. دا نو اکثره دا اوبه چې دي دا ټوله له دې غرو سره دغه کړي دي را تېرې کړي دي. پوهېږم چې وایي څه ورته وایي. نو دا کابل جلال آباد لویه لاره ده مایپر. ډېر شور او ګڼه ګوڼه لویه لاره ده په افغانستان کې د مایپر. چا هم سفر په دې لاره کړی ورته معلومېږي چې څومره ښایسته او خوندوره لاره. څنګه حساب دی؟ اوبه خرابې دي که څنګه؟ بوتل دې نه راواخله نور څه پوښتنه وکړه کې درلود اوبه نشته کېناستلو خو اوبه نشته. خلک هم راځي درېږي. ډېره ښایسته سایه ده چې ورته وګورئ بیخي شی معلومېږي نه شاوخوا. لیټر ورته ووه که نه مو لګوئ ګیس. که کښېږدو چې دا باد یې نه وهي نو چای ښه خوند کوي په داسې ساحه کې. موږ ناست یو د خیره سره د مایپر د یخې او غرنۍ هوا څخه خوند اخلو. تاسو راسره پاتې شئ چې څو چای پخېږي. تر څو چې چای پخېږي د خیره سره زه به د شاوخوا ساحه در باندې ووینم. ورته وګورئ دغه دي اوبه دې باندې موټران پرېوځي لوړې دي. دې خوا ته به ورسو چې په دې خوا کې بیا څه کیسه ده. لاره تاسوې ده که یا اوبه دي. سیند دی که رود دی. کاشکې دلته کښېنستلي وای. دا ځای هم صحیح دی خو هغه بیا د سړک غاړه ده.
راشوکش دی ښه خوند کوي اوبه لږ معلومیږي پکښې کې ته هم ښه شنې سایې دي بس دې خوا ته چې راسې ټول ځایونه سایې ستا او ښه د میلې ځای دی بس دې ځای کې چې کښېنې نو ملګري در سره یي غرمه هم تېرولی سې او ښه اشپزي هم کولی سې ښه خوند کوي نو راځئ بېرته خېږو لوړ دلته خو دغو نه در باندې ولیده چې دې خوا ته څه ساحه ده چې ورته وګورئ دې غره ته پرېمانه اوبه هاخوا یو شی را باندې رانیسي په سړک او ډېر راغی سړی راغی را واوښتمه نږدې د ځان په موټر دا ناکردولی و چایم په جوشېدو راغلی ور واچوه نو غونډې ور واچولې بالا خلاص چای آماده سولې ګړۍ ږدې دمه یې که نه دمه یې یخې نیسي بالا یې ور واچوه چې وبېخلو نه دي سمې چای خو آماده سولې یو ګړۍ به ورته انتظار سو چې یخې سي یو څه بیخي داسې ګرمې دي لکه په اور چې پخ کړي د سرویستم موټر ودرېدی بس یې پرېولي مخامخ ښایسته غره ته وګورئ دې ځای بیخي ښایسته معلومېږي په مایپر کې شنې چای دا یخې هوا ته بیخي خوندونه دي نو زموږ دي ستاسې زړه در ولاړومه ښه چې راسئ بس د مایپر دیدن وکړئ موږ چای خورو را سره پاته سئ مخ ته به ځو له خیره سره چای مو وخوړلې استراحت مو وکړئ دلته ځینې بیخي ګړۍ سترګه هم پټه کړله نو حرکت کوو د کابل په لور باندې راځئ د خیره بسم الله ځئ له خیره سره یا انشاءالله مخامخ را باندې لمر هم دی داسې به چالانه کړو چې ګرمي ده کابل د غرو سرونه حرکت مو وکړئ مخ د کابل جان پر لور باندې نو دونه لاره نور نه ده راته پاتې انشاءالله چې ډېره پاتې نو به نیم ساعت به پاتې یو یا درې پاو لاره خو کمه ده خو مایپر کې یو څه موټر په تکلیف یې لوړې ژورې ډېرې زیاتې دي پکښې کې تنګې تنګې ګولایانې دي نو راځئ سفر ته ادامه ورکوو
راوختلو د مایپر سر ته او زه د دې خوا در وښیم هغه ده ته موټران روان دي اکثره خلک راځي کښېني دا چې له دې ځایه خپله تاسې ووینئ داسې ورته وګورئ دې موټرانو ته چې خپله یې ووینئ بیا د دې د لوړوالي او د جګوالي احساس درته کېږي هغه موټران وینئ دغه یو سړک دی بیا داسې راځي داسې پسې راخیږي نو ډېره غټه ساحه ده دا د مایپر سر نو دغه بیا تونل دی ښایسته کښې وځي داسې غټ غرونه وګورئ ډېر ښه د منظرې ځای دی چې دلته څوک کښېني د غرو د لوړوالي اندازه نو دغسې وکړئ داسې ورته وګورئ چې څونه لوړ دی